کینو خالی کیمرې شما غنو بار کینو الحمد لله العزيز الحميد الودود والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون ترتولنا مخي ولن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دویم د دې جامعې مشر شیخ صاحب چې تقریبا ډیرو سختو وختونو کې دغه لویه علمي جامعه د مسلمانانو مصدر د خدمت ګرځولې والله د عمر کې برکت واچي الله پاک دې ورته دغه خدمت مبارک او قبول وګرځي دویم شیخ صاحب عید ولی حلیمی صاحب چې دی په سخت حالت کې تقریبا داسې نازک حالت و هغه حالت کې کوپر مرکزونو ته نږدې د دغه جامعې سرپرستی کول او خدمت یې کو الله پاک دې په راتلونکي ژوند کې ورته استقامت مونږ ټولو ته نصیب کړي الله دې ورته مبارک وګرځوي د دې فاضلانو مبارکي ورته وایم د دې جامعې ټولو علماو مدرسینو او د خوست ولایت علماو مجاهدینو ټول عام ولس ته د فارغینو مبارکي وایم الله پاک دې مبارک وګرځوي دریم زه په یو موضوع باندې خبره کوم کېدلی سي د موضوع ماته نوې ده او ډېر خطاب مې ځوانانو د مدارسو مطلق متعلمینو ته ده هغه د مدارسو طالبان وي او که د مکاتبو د پوهنتونونو ځوانانو الله عز وجل دین سوي مون د اسلام په اوایلو کې داسې لږ مقدمه وایم د اسلام په اوایلو کې مونږ د مدرسو ترتیب څنګه مونږ کتاب یا مکتب ورته ویل د یو نصابو وړو ماشومانو د عقیده او قرآن ورزدگی لیکل قرآن او عقیده ورزدکول کېده دا ابتدایي مرحله وه د ټول اسلامي امت ماشومان به دې ته راجمع کېدل دې ته کتاب ویلې مکتب کتاب کتاتیب و بخاری کی حدیث تا علامہ ابن سحنون المالکی القیروانی غریبانی کتابم جوړ کړی مونږ بیل نو مونږ د الله دین ته باید خدمت وو ټول ځوانان مونږ د اسلام دین ته باید خدمت وو کله به چې دا مرحله ټول ځوانان مثلا ته فرض کا د سلفو زمانه کې کومې مدارس چې وي مدرسه بیله وه کتاب او مکتب بیل د کتاب او مکتب کې ابتدایي مرحله کې دا درې مضامین درسېدل کله به چې شاګرد له دې نه فارغ سو بیا به مدرسې ته راغی مدرسه به بیا هغه وه چې دا لکه مونږ او تاسو چې کوم کتابونه د هغې زمانې ضرورت چې کوم نصاب وو هغه دې مدرسه کې درس کېده او شاګردانو به ویل هغه د کتاب په دوره کې د هیڅ چا د زوی استثنا نه وه ټولو مسلمانانو اولادونه لکه ته فکر وکړې خوست کې یو کتاب و مکتب و
ټولو انسانانو زمن د مولا زوی د پیر زوی د خان زوی د غریب زوی د کتابو مکتب ته راتلو درس ویلی له دې نه وروسته بیا مرحله د مدرسې وه هلته مدرسه داسې یوه تعلیمي ځای و چې په هغه کې د هغې زمانې د ضروریاتو او د الله د دین علم زده کېږي دا فرق نه و چې دا څوک ده او دا څوک ده له هغې مرحلې نه به مرحلې د مدرسې ته راغی مدرسه جای د درس یا دا مقید نه و چې کم علم په هره زمانه کې چې د مدارسو تاریخ سړی ګوري په مدرسه کې هغه علوم درسېدل چې د هغې علومو ضرورت هره ټولنه خپل مقتضیات لري د خوست د خلکو ځان ته مزاج و عادت ته د خوست علما د هغوی په مزاج و په عادت پوهېږي زه کابلی د کابل د خلکو په مزاج و لهجه زه پوهېږم ما ته هغه معلومیږي د هلمندو د مرغابو د بدخشان د خلکو عالم هغه ده چې د خپل عصر مریضان تداوي کړي هر چا ته خپل زمانه کې نوي نوي مرضونه راځي علما دې کوشش وکړي چې هغه مریضان تداوي کړي چې د دوی په زمانه کې شتون لري زه وخت ډېر نه نیسم 10-15 دقیقو نه ډېر وخت نه نیسم انشاءالله ما مخکې یوه خبر آیات ویلي واشکروا لي ولا تکفرون مونږ اسلامي امت کې یو سړی تېر سوی امام ابو حامد الغزالي احیاء العلوم د یو کتاب جوړ کړی دغه احیاء العلوم نن عصر کې د دیني مدارسو د ټولو تعلیمي اداراتو د سترګو نه یو وتلی کتاب د علماو هم ډېرې سترګې نه ور اوړي عالم چې کله تقریر کوي یا کتاب راواخلي هغه مقدمه کې یو آیتونه او څو احادیث او قصې راوړي د جمعې په ورځ ادا کړي امام غزالي له دې نه وروسته دی د اسلام فیلسوف تېر سوی التهاتف یا تهاتف الفلاسفه د ده یو علمي کتاب ده امام غزالي په نړیواله سطحه باندې د اسلامي امت یو لوی حکیم او فیلسوف تېر سوی د احیاء العلوم کې د شکر په اړه یوه خبر کړې زه کوشش کوم چې دا خبره په لنډو الفاظو کې ځوانانو خطاب مې تاسې یئ زه یې تاسې ته وایم کوشش وکړئ چې د ما په دې خبره باندې ځان را سره پوه امام غزالي وایي شکر چاته وایي بیا هم غوښتنه کوم چې د ما په خبر ځان پوه کړئ لکه زه چې راغلی یم دې مجلس ته الله شاهد ده دغه مې یو درد ده چې مونږ ځوانان په دې پوه شو چې د مونږ ذمهواري څه شی ده علما د اسلامي امت چې هغه مربیان د دغو ځوانانو د مونږ څه وو زه امام غزالي د احیاء العلوم نه د شکر په اړه یوه خبر نقل کوم غوښتنه مؤکداً کوم چې د ما په خبر ځان پوه کړي شکر امام غزالي وایي درې حالت دي علم حال عمل دا د شکر تعریف ته به باید نعمت پیژنې علم په نعمت حال عمل زه یو مثال وایم دلته یو عالم د ډېر ښه عالم موټر نه لري مدرسې ته چې کله درس ته راځي پیاده راځي د ده یو مقتدي یا یو مالدار سړي دغه عالم ولید نو دې عالم ته یې ویلې وي زه تا ته یو موټر اخلم ته به دې نه بعد کور نه درس ته په دې موټر کې ځې نو هغه ورته ویلي چې دا خو ډېره ښه ده
موټر یې راوست کیلي یې ورکړه نو دغه عالم به دا نعمت پیژني شکر څه معنا پیژندل د نعمت چې انه من منعم یو که یو سړی نعمت نه پیژني یو سړی ده یو عالم ده هغه ته چا موټر راوست په دې نه پوهېږي چې دا موټر څه شی ده څه یې کوي سړی نو فکر کوم دا په مرتبه د جنون کې ده مکلف نه ده یو سړی چې نعمت وپېژني چې دا د منعم له طرف نه نعمت ده دا یو دغه عالم چې موټر ولید چې ما ته یې راوست دې نه وروسته دته یو حال پیدا کېږي چې د دې حال تعبیر مونږ په پښتو کې په خوشحالۍ کوو د علم زیږنده حال ده د حال زیږنده عمل کله چې علم راغی چې نعمت د دې نه وروسته حال راځي خوشحالۍ د خوشحالۍ نه وروسته عمل راځي عمل دا ده چې دا نعمت معتل پرې نه ږدي که نعمت دې معتل پرېښود کفران ده ناشکري ده واشکروا لي ولا تکفرون دې ما د نعمت شکر ادا کوي کفران یې مه کوئ نعمت معتل پرېښودل دا کفران ده نعمت د کوم شي لپاره چې پیدا سوی نعمت په هغه شي کې مستعملول دا شکر هغه موټر ښه ټوډي موټر یې ورته اخیستی هغه مولي صاحب دا موټر راواخیست پسونه ګنج ته پکې وړي میږي څه دي پسونه یوه وړه غوندې غواړي په ډاله کې واچوي چاته په اجاره کې ورکړي وي دا وړه او راوړه په عرف کې هغه سړی چې دا موټر یې عالم ته اخیستلی که هغه خبر شي خوابدی کېږي وي ما خو نعمت تا دپاره چې اخیستی و چې ته مدرسې و کور ته ځه ته غواوې پکې وړې نو استعمال د نعمت منعم چې نعمت تا لپاره د کوم شي لپاره کړی هغې کې نه استعمالوي کفران د امام غزالي وایي یا مطلق معتلول نه استعمال د نعمت د کفران ده زه نه پوهېږم چې د ما په خبر پوه شوئ که نور نه یې پوهی دغه ټکي باندې مې عوامو ورونو ځان پوهی کوي نعمت معتل پرېښودل معتل نه استعمالول د نعمت امام غزالي وایي دا کفران ده او کفران د نعمت لویه ګناه ده لویه ګناه ده تاسې اوس فکر وکړئ ما ته الله پاک سترګې راکړي زه یوه غوښتنه کوم ما یو پټۍ راواخیسته دې سترګه باندې مې داسې وتړله زه په دې سترګه دید نه کوم ما ته الله پاک سترګه نعمت پیدا کړي هدف یې دا ده چې زه د الله د دین متعلق شیان او د ژوند حلال شیان ورباندې وینم که زه په دې ناروا وکړم یعنې الله لکه موټر مې درته ویلي تا دې جوړ کړی اخیستلی چې ته مدرسې ته لاړ شه غواګانې کې وړې منعم چې څه شي لپاره اخیستلی په هغه یې نه استعمالوي کفران ده دا هم کفران ده معتل یې پرېږدي زه به یوه استفتا وکړم یا علما وایي د ما سترګه ده پټۍ مې پرې لګولې د خوست بازار کې ګرځم را ګرځم یو مولي صاحب پوښتنه وکړه وي تا دا سترګه باندې څه سوي مې دا هېڅ هم نه دي کیسې به زه لیدل نه کړي کوم پټۍ مې پرې لګولې نو د یو ملا صاحب راته ویلې وي دا خو ناروا
الله نعمت معتل پرېښودل دا خو ناروا دی نه به ناروا احیاء العلوم وګوره هلته د قرآن او د حدیثو نه استدلال کړی چې د الله نعمت معتل پرېښودل ګناه ده دا خو رښتیا وایي عالم علما خبر شول په خوست کې ما کوي و یو ملا را پیدا شوی لیونی د ولې سترګې تړلې وي سم دید کوي د یوې زینب کې کو دا سترګې معتل پرېښودلې ټول خوست خبر شوي لیونی ده رښتیا وایي دا لیونتوب کار د ماته الله نعمت را کړی زه معتل نعمت معتل پرېږدم نه استعمالوم فایده نه ترې اخلم کفران دی یو بل مثال هم ویل بیا اصلي هدف ته راځم لنډه ما ته الله لاس را کړی دا لاس مې کلک کلک وتړو دې ځانه کې چې روان یم په یو لاس روان یم مزل کوم سړی را سره مخ شو یو بل مولي صاحب وي دا څنګه د لاسې خود نه میلوي ولې ته مې داسې خوند نه راکوي وي خو نعمت بس ما معتل پرېښودلی وي کفر دې وکړ ناروا دې وکړه دا ناروا ده چې نعمت معتل پرېږدي ولې د الله د نعمت نه ګټه نه اخلي او دا څه وخت راورسېږي او دا څه وخت چې راورسېد په یو لاس اودس کوم دا مې تړلی دی ولې ګټه نه ترې اخلم نعمت معتل پرېښودل کفران ده ناشکري ده اسلام کې ناروا ده امام غزالی په احیاء العلوم کې د شکر او د صبر کوم بحث کړ دومره لوی علمي بحث کړ علماو هلته امام غزالی او بحث کړی دا اوس د مفتي صاحبانو ته دا باب معلومیږي د اوس زمانه کې اکثر د انټرنیټ له لارې نه بیع کېږي سلعه نشته دا پیسې مقصود ګرځېدلي ټول اسلامي امت کې امام غزالی چې دغه مسأله د نن نه 1000 کاله مخکې څه کم 1000 کاله مخکې حل کړې مسأله اوس کې لکه مثلا په دې عام بازار کې کله انټرنیټي و سودا راوځي ته دومره پیسې جمع کړه ښه ده نه ځوانان پې باندې مصروفوي امام غزالي احیاء العلوم چې وګورې اوي دا ناروا هغه زمانه کې چې انټرنیټ نه و چا دا فکر نه کو چې داسې زمانه به راسي چې داسې پیسې فزیکي پیسې به نه وي خیالي پیسې به وي امام غزالي احیاء العلوم کې بحث کړ نن د دنیا د څلورو مذاهبو علما مقلدین او غیر مقلدین چې د دې مسئلې په اړه څېړنه کوي احیاء العلوم د شکر نه مبحث نه په دې باندې هلته ډېر علمي بحث کوي ولو که شافعي ده علت و حکمت ذکر کوي علما ترنه استدلال کوي زه اوس مقصد ته راځم ما مخکې دا موضوع به لږ نادره ما ته خو نادره د ما او د علماو وجیبه ده موږ یې ولس ته ووایو ځوانانو ته یې ووایو یوه غوښتنه کوه خوست کې خو بحث شته که نه افغانستان د معادنو په سر افغانان د معادنو په سر ژوند کوي تر ټولو نه قیمتي معدن په افغانستان کې د څه شي ځوانانو نه غوښتنه کوم اوس به معلوم سي پېژندل د نعمت حال او عمل مونږ په ناشکري کې یو که په شکر کې ځوانانو غوښتنه کوم ما ته جواب راکړئ د افغانستان تر ټولو نه قیمتي معدن د څه شي ده جواب غواړم خو به دې کېږئ مه منه ای ما حق ده چې زه یې وکړم مونږ نعمت پېژنو که یې نه پېژنو مونږ کفران کې لګیا یو که شکر غوښتنه کوم هره ورځ په ملا پړه مه وراچوئ دلته ډېر ځوانان ناست یئ د هغه علومو چې غوښتنه کوئ چې ملا نقصان کړی غوښتنه کوم د افغانستان تر ټولو نه قیمتي معدن د څه شي ده جواب راکئ یو څوک پورته شئ جواب راکئ
تاسو یو جواب راکړئ. افغانستان قیمت د معادن څه دي ځمکه په خېټه کې داسې معدن چې ډېر قیمت ولري افغانستان کې د څه شي معدن لیتیم اوس ما مخکې ویل ما موضوع جالبه ده علما ناستي مشران شیخ صاحبان احیاء العلوم هره مدرسه کې پیدا کېږي څلورم جول کې په دې باندې درس باندې بحث دی ما دا عادت نه ده چې زه کتاب داسې لږ وګورم کتاب مې دا عادت ده چې ونه شروع وکړم بیا اخر ته رسوم اوس دومره لویه په زرګونو انسانان ناست متعلمین ناست د افغانستان تر ټولو نه قیمتي معدن چې نفریت په مجلس کې یو مولوي صاحب غږ راکوي چې دا د افغانستان قیمتي معدن ده زه اوس غوښتنه کوم امام غزالي وایي درې شکر چاته وایي علم به نعمت چې دا نعمت څومره حیثیت لري لومړی مو په سړي باندې د جنون فیصله کوله که نه ما ته هم لیونی وویله که نه موږ نه نعمت نه پېژنو د نعمت نه وروسته حال موږ ته کله راځي زه خو چې نعمت وپېژنم حال و خوشحالي راځي خوشحالي چېرې موږ بیخي خوشحالي پېژنو نه نعمت نه پېژنو زه خپله دستربندي مې چې تېره شوه هرات ته لاړم ټاپي ته لاړم نعمت پېژنم خوشحالي مې وکړه ډېر لرې تورغونډۍ ته ورغلم یعنې زه وایم که داسې هغه ملا وي کېدی شي هغه لاره ډېره خطرناکه ده تلل ډېر سخت دي هلته موټر بند شول واورې وې لاره نسته تر اوسه غجي ته دي مونږ د افغانستان لاره دغسې به لیونی موټر بیایې یا بند شول یا در باندې چپه شو چې هر څه وشول دا نعمت شو چې په ټاپي خوشحاله یې یو نعمت شو همداسې یو بل زه اوس غوښتنه کوم یو ولې نعمت نه پېژنو علماو ورونو زه ډېره بښنه غواړم دماغي ته په دې مسله کې څومره مسؤلیت ده خو د امام غزالي خبر ده تاسې تنه مقدمه کې وګورئ چې څومره حدیث آیتونو نه خپلې مدعات استدلال کوي مونږ اول نعمت نه پېژنو په افغانستان کې زموږ په ساحه کې به وویم عینک د مسو معدن ده که تاسې په دې بحث وکړئ چې دا سپړنه څوک کوي اصل د دې تشخیص چا کړی په دې به پوه شئ چې دا روسانو کړی یا انګریزانو کړی نږدې ورځو کې دلته خوست صبریو کې ما مطبوعاتو کې ولیدل کوم د مسو د معدن څرک لګېدلی په ټول افغانستان کې هر معدن چې غټه سطحه باندې ده تشخیص چې چا کړی هغه کافران مونږ نعمت نه پېژنو امام غزالي وایي نعمت نه پېژندل کفران ده یو نو چې وی نه پېژنو زه چې موټر ونه پېژنم چې دا ما ته مقتدي اخیستلی نو خو چې زه یې ونه پېژنم نو حال به ما ته څنګه راسي خو زه لیونی شو د دې نه وروسته حال د دې نه وروسته عمل دا ده چې د الله نعمت مستعمل کړي مونږ په افغانستان کې اوس زه خپل مدرسه مې چې د خپل کور مې په کابل کې زه کور کې برق نه ده مدرسه کې مې برق نشته کور کې مې برق نشته زه نه پوهېږم چې نن عصر کې مونږ چې دومره ذلیل یو چې برق نه لرو خوست ته برق له ترکمنستان نه راغلی تا ته بلته خوند درکړي چې ته موټر کې کښېنې د ترکمنستان و تاجکستان سرحد ووینې مونږ فابریکه نه لرو ټول عمر مو په سوالو په چنده تېر شو تاسې خو دغه بحث هم وکئ اسلام کې خو مدارس یې ډېرې وې خو د اسلام مدارس د سلفو زمانه کې چا چلولې د هغې تمویل د څه شي نه کېده هغه تاریخونه کتابونه چې علماو موږ یو بحث لرو په فقه کې د وقف خیر د علماو د وقف بحث تر مسجد او تر جوماته پورې منحصر وکړه
ادواري شیخ معلومات وی ځکه دی فکر کوم د اوقافو رئیس هم د دې ولایت ته د پکتیکا او معلومات دلته داسې مدرسه شته چې د اوقافو د طرف نه شیخ صاحب تمویلېږي داسې وغټه سطحه باندې ولې مونږ معطل پرېږدي ولې مو اوقاف له لاسه ورکړي دغه ټول بحث د شامي او د بهرالعین د مونږ تمویل د اوقافو د وقف مدرسې ته وقف وکړه داسې به کېږي نن ولې نشته ولې مو مدرسې ولې مو ځوانان ولې مو ښځې په جمپونو کې ناستې دي یخ ته مجبورې دي تر دغه نه لوی ذلت اسلامي امت ته شته مونږ چې نه سمېږو بیا بېله خبره ده ته خو یهودان هم وګوره ته نصرانیان هم وګوره ما او دې ته هغه غیرتي او د قهرمانۍ وطن کفر انګریز مې مات کړی فقر ما ورته مات کړي تر دې نه لوی بېعزتي چیرې چې ځوانه خور مې چې له کابل نه راروان سي او جنګ به پیدا نه کړي چې په هغه دې یوه ښځه ناسته وي وړکی بچی ورسره نو تر دې نه لوی ذلت چیرې ولې دا ذلت راغلی منځته مونږ د الله نعمتونه معطل پرېښودي زه نه پوهېږم چې دا ملاس دماغ نعمت و که نه و دماغ سترګه دماغ ته الله نعمت و که نه و نن فریب دا د الله نعمت مونږ دومره تیل لرو په افغانستان کې انشاءالله ډېر کار ورته سوی دومره تیل لرو چې هېڅ دنیا ته ضرورت نه لرو چې وارد یې کړو صادروو به یې خو مونږ هغسې ناست یو لکه مار په خزانه باندې نه یې خورو بوی کوو یې هم نه ډېر کته دي بوی هم نه رارسېږي مونږ د الله نعمتونه معطل پرېښودلي زه نه پوهېږم چې د امام غزالي د شرح مطابق مونږ په کفران کې واقع یو که د الله د نعمتونو مو شکر کړی قرآن څه وایي واشکروا لي ای د ما بندګانو افغانانو تاسې ته مې د تاسې وطن د معادنو نه ډک کړی شکرانګي ادا کوئ استعمال یې کوئ فقر له منځه یوسئ مدرسې له احتیاجه یوسئ د یتیمانو د پنډو پالنه پرې وکئ ولا تکفرون کفران یې مه کوئ معدل مو پرېښودلي معادن زړیږي